سلامونه. دا خو به مو اورېدلي وي چې ژبه له تیغه تیره وي، خو کله چې بیا همدغه ژبه د یو حماسي شاعر په برخه شي د هغه ملت ستوری په اسمان کې وځلیږي. په داسې نړۍ کې چې شعرونه او کلمې د ټوپک وتلي مرمۍ دي او د دښمن خوبونه حراموي، په هغې ټولنه کې یو شاعر او مبارز د ګیلمن په نوم د ولس په برخه کېږي. مثلا وایه صفا وایه څه ویل غواړې او زړه کې د پاک سر زمین په خوله د لاره وبرنارې جا رهبره ته به جمانه وکړه کابل خلک دی اودسه تور او سور زرغون بیرغه مقدسه دا رنګونه خو د دې خاورې ښکلا ده دا رنګونه له زړه مه باسئ ولسه جنت و په ایران کې هورې وې اسلام آباد کې دا ځکه خو شهید نشوې 40 کاله جهاد کې ښځینه د صندوقونه ناصر زار پټوي مخ یې ورکې او ګیلمن یو اورژبی حماسي شاعر و چې په خپل غږ یې ویده وجدانونه راویښول. هغه د عدالت، مبارزې او خپلواکۍ سمبول و. هغه د پاکستان د نظامیانو د ظلمونو په مقابل کې کلک ولاړ و. موږ ته تکړه له بنګال خپل پتلون راوړه درنه بیل شوی کشمیر د نن پرون راوړه په لرو برو افغانانو سترګې مه وباسه. د ګیلمن خبرې شاعرانو، فعالانو او د ازادۍ مبارزینو نوي نسل ته الهام وربخي. ګل خان لګیا د حمایت یې کوي ډاډ ورکوي دشمن راځي زما پر سر باندې ټوپک لګوي او پنجاب ځپلي پښتانه به انتقام اخلي نو بیا به وروسته بیرغونه په اټک لګوي. ګیلمن په انقلابي او حماسي شاعري کې په ډیر کم وخت کې د نوم او شهرت خاوند شو او د هر پښتون افغان تر غوږه ورسید. په خپل وطن کې دی ویزا پاسپورت بیخي نه مانه په تذکره نه مانه شناختی نه مانه. د ګران ګیلمن ژوند او شاعري لکه د ځینو لیکوالانو او شاعرانو لار ورکې او بې هدفه نه وه چې د هر باد سره هماغه خوا میلان وکړي. چې ماته چې چا کنځلې وکړلې په ننګه د کام هغو ته هم ما د یووالي خواست وصیت کړی دی او دا چې پښتون پکې غلام دی دا بیخي نه منم له دې نظام نه مې په کلکه بغاوت کړی دی. ګیلمن یوه لاره انتخاب کړه، د ازادۍ لاره، او تر مرګه پر همدې لاره پاتې شو. د رحمان بابا په اصطلاح ویل یې لکه ونه مستقیم پر خپل مکان یم که خزان را باندې راشي که بهار. دا خبره زه په دې کوم چې وګورو کله چې نظام بدل شو ځینې بېدریزه او بې هدفه شاعرانو او لیکوالانو د حاکمې ډلې اشخاص او کړنې وستایلې په داسې حال کې چې همدغه شاعرانو د حاکمې ډلې ضد اشعار ویل. دا چې ولې دا اشخاص تملق یا چاپلوسي کوي او کوم اهداف لري دا موضوع ما په انټیسیپیټري اوبیډینس کې ډېره ښه تشریح کړې. تاسې کولی شئ دا ویډیو در سره وګورئ. ګیلمن هیڅ کله د دې ضعیفې فلسفې ښکار نه شو. مبارزه یې وکړه او د ازادۍ لپاره یې خپله شاعري د کمال تر حده ورسوله. په کیسو نشي په طالب ورته شدو سرونه په کیسو نشي په طالب ورته شدو سرونه د غلامۍ له غړوندو چې خلاصول سره ډېر ښه او تاریخ ګواه دی بله خدای چاته ټیټ شوي نه دي. تاریخ ګواه دی بله خدای چاته ټیټ شوي نه دي د ننګیالیو میړنیو پښتنو سرونه. بېشکه ډېر ښه ډېر ښه. او د دې دوه مخو مشرانو سره نه خوري سمون د دې دوه مخو مشرانو سره نه خوري سمون د واپس دي درانه کړي په شملو سرونه. ګیلمن له ځوانۍ څخه د شعر ویلو استعداد لرلو او هیڅ کله یې د شعر او شاعرۍ اکاډمیکې زده کړې نه وې کړې بلکې هر څه یې د ژوند له تجربو او د ویښ وجدان له احساسه ترلاسه کړي وو. ځان مې بیخي په دې شیانو فټ فاټ او برابر کړی دی ورته خو زده کړې مې د درېیم ټولګي پورې کړی دي شینواري صاحب. ګیلمن یو فی‌البدیهه شاعر و، یعنی داسې شاعر و چې په حالاتو یې پرته له آمادګۍ څخه روان شعر ویلو چې دا استعداد ډېر کم شاعران لري. دلته زه صرف فی‌البدیهه شعرونه خلکو ته وایم د پی ټي ایم سټیج کمپیرینګ کوم او چې چیرته جلسه په ما داسې راشي چې نور مشران نه وي بیا زه ورته هلته تقریر کوم.
د ګیلمن دا استعداد ځکه ډیر پیاوړی و چې هغه په ځوانۍ کې لغت ویلو ته ډیر لیواله و. اصلا لغت زمونږ د لوی پکتیا او د وزیرستان په افغانانو کې ډیر رواج دی. لغت داسې یو ادبي چوکاټ دی چې دوه ویونکي یو بل ته په شعري انداز ځواب وایي او د پښتنو په ادبي فولکلور کې خاص ځای لري. د ګیلمن استعداد په ټپو ویلو کې هم د ستایلو ده. هغه همیشه کوشش کړی چې افغاني ټولنه او د هغې ستونزې په ټپو کې تر نورو ورسوي. باید ووایم ټپه د پښتو ادب یو خوندور چوکاټ دی چې فقط په پښتو ادب کې شتون لري او د پښتنو ترمنځ زیات ارزښت لري. اکثرا ویونکي ښځې وي چې په پښتني ټولنه کې د خپل د ژوند مشکلات په شعري بڼه بیانوي، لکه درسونو ته لیوالتیا، د فقر بیان، د مینې او د محبوب څخه د لرېوالي اظهار په ټپو کې کوي. د ټپې هنر تاریخي او حماسي مخینه هم لري، لکه د نومیالۍ ملالۍ تاریخي ټپې چې هر افغان یې په اړه پوهیږي. ګیلمن غوښتل چې خپل غږ تر هر افغان ورسوي. دا یې حس کړی و چې ټپه په افغاني ټولنه کې څومره محبوبیت لري، ځکه یې تل ملي ارزښتونه او د ټولنې ستونزې په ټپه کې خپل ولس ته بیانولې. که د ګیلمن سیاسي او ادبي ژوند بیل هم مطالعه کړو، خو پر یو بل یې اغیزې لورای ښکاري. هغه ځکه چې هغه په پوره معنا یو هدف ته کار کولو او افغانانو ته یې وښوده چې څنګه له مختلفو لارو پر یو هدف متمرکز پاتې شو. دا هغه څه و چې ګیلمن د نورو مبارزینو او ادیبانو څخه جلا کوي. د هغه شعر به د ولس زړه ته داسې لار کوله لکه د ملنګ جان بابا اشعار. هغه به هر څه واضح ویل ترڅو ولس ته شک او شبهه پاتې نشي. د ګیلمن په اشعارو کې سادهګي د خاموالي له وجې نه بلکې د یو ولسي شاعر نښه ده، ځکه هغه کولای شول سخت او مغلق تشبیهات او کنایې په خپل اشعارو کې وکاروي. تاسو یې صرف د تشبیه د هنر اندازه له دغه شعر کولای شئ. چشنه خالونه لیکم شنه لوګي بارود را یاد شي، هغه د کلي په جومات د بمبار دود را یاد شي، چې سره لبان لیکم نو سرې وینې مې زړه ته راشي، د زلمي ورور تودې تودې وینې مې زړه ته راشي، هغه د پلار په مخ پرتې وینې مې زړه ته راشي، هغه د مور په سر چې تلې وینې مې زړه ته راشي. یا په زندان کې چې کوم اشعار لیکلي دي په هغه کې داسې مناسب لغات کارولي لکه یو تکړه ناول لیکونکی چې د یو داستان صحنه پردازي کوي. دا خو به مزینو خلکو نه اورېدلي وي چې فلانه شخص داسې استعداد لري چې ذهني اټکل یې تر حقیقته پورې وي او د راتلونکو حالاتو تحلیل ډیر ښه کولی شي. خو که د دغه ځانګړتیا سره لږ څه مذهبي اوسې، بیا ملایان وایي چې دا شخص کرامات لري. که ملا د تحلیل قوي ځواک ولري وایي کرامات لري، خو که بل څوک بیا دغه ځواک ولري حتی کافر یې بولي. دا خبره زه ځکه کوم چې په افغانستان کې ډاکټر نجیب اوچت تحلیلي او سیاسي فهم درلودو، خو تر ننه یې حاکمه متهجره ډله د کافر په نوم یادوي. خبره دا ده چې ګیلمن هم د هغه شاعرانو له جملې څخه و چې د تحلیل قوي ځواک یې درلود او د حالاتو باریکیان یې حس کولی شوې. حتی خپل مرګ یې په خپلو اشعارو کې اټکل کړی و او ویل یې چې پس له مرګه به څومره خلک د هغه ارمان کوي. تکبیر د جنازې چې ملیونو روپسې وکړو، قسم نه دی چې ډېر خلکو ارمانو روپسې وکړو. دا ځانګړنه یوازې ګیلمن پورې نه محدودېږي بلکې اکثره خلک دا استعداد لري، خو ځینې خلکو پکې حد کړی وي. لکه خوشحال بابا به چې ویل د خوشحال قدر که اوس په هیڅ چا نشته، پس له مرګه به یاد کا ډېر عالم. د افسوس خبره دا ده چې موږ افغانان لرغونی تاریخ لرو خو دومره آثار په لاس کې نه لرو. په 21مه پیړۍ کې چې ټوله دنیا ډیجیټل ده، خو زموږ د ګیلمن په شان شاعر خپل اشعار سینه کې خاورو ته وړي. د ډیرو هلو ځلو وروسته د هغه فقط یو شعري ټولګه د 21مې پیړۍ دوزخ په نوم چاپ کیږي. په اوس وخت کې چې ټوله نړۍ مریخ ته په خطو بوخته ده، خو افغانان یو مخپټه ترهګر تحصیل او ژوند ته نه پرېږدي. هر عادي انسان په دې پوهیږي چې ولې حاکمه ډله د ښځو د زده کړو مخه نیسي. که هر ښځه باسواده شي، هغه لکه د ګیلمن په شان میړني زیږوي چې ولس ته د هغوی ارزښتونه وروښيي. هیڅ کله داسې اولاد نه راوړي چې د هغوی پلونه او مکتبونه په بمونو والوځوي.
د ګران ګیلامن شهادت پنجابي استعمار ته دا هم وښوده چې دوی پښتانه په مرګونو نشي تم کولای. په 11 د اکتوبر د همدغه کال مشر احمد پښتين د پښتنو ستره ولسی جرګه راغوښته چې په دغه جرګه کې به د پښتنو په ستونزو اساسي بحث وشي چې دغه پریکړه هم د پنجاب حکومت ورخطا کړه ده او غواړي دغه مبارزه د یو او بل په خله کمرنګ کړي. په دې وروستیو کې د محمود خان څرګندونه یې خبرګه ده. इस मुल्क को हमने बहर हाल बचाना है. हमें फौज अजीज है, हमें उनके इदारे अजीज हैं, हमें जुडिशरी अजीज है, हमें प्रेस अजीज है, हमें पश्तून अजीज है, हमें पार्टियां अजीज है, लेकिन पाकिस्तान हमें सबसे अजीज है. دوی ته په ژوندونی لا ګیلمن ویلی وو او مشره کام پرسته کشران زکه تر تا مخکې شول تا د کام د درد کیسه جوړه دوی ښکارا وکړه. د ګیلمن شاعري د هغې شخصیت په افغاني تاریخ کې تلپاتې کړ. په راتلونکي کې به لیکوالان د هغه په اړه کتابونه ولیکي او د وطن پالنې او د مبارزې په اړه به شعرونه وویل شي. دا خبره ځکه کوم چې اکثرا لیکوالان د داسې شخصیتونو په اړه لیکنې کوي او مبارزه په خپل شعرونو کې ستایي لکه څنګه چې استاد ګل پاچا الفت د خوشحال خان بابا په اړه ویلي د ادب او د شعر لویه قهرمانه د مغولو په کور تندر لا اسمانه ستا دیوان که په ادب کې لوی شهکار دی تا په توره کې هم کړی ډېر لوی کار دی. هغه به تل د یو نومیالي حماسي شاعر او ملي مبارز په توګه په ولس کې یاد ساتل کیږي چې ځان یې د خپلو خلکو د ازادۍ لپاره قربان کړ. پر موږ لازمه ده چې راتلونکي نسلونو ته د هغه د اتلولۍ وطن پالنې او مبارزې په اړه کیسې وکړو. د ګران ګیلمن سیاسي ژوند او جنایي قضیه په دې ویډیو کې کتلی شئ. په دې هیله چې د ګران ګیلمن د لوی افغانستان ارمان پوره شي او درې رنګه بیرغ په ټول هیواد کې هسک ورپیږي. اروا یې ښه ده، یاد یې تلپاتې او لاره یې روښانه. تر بیا ښې چارې. څومره نازول احتجاج لکه ماشوم کوي خاورو کې اوده شو د حالاتو ستړی تنګ ملنګ وګورئ په لاس کې د تاریخ د جبر تبرتا مړ شو د بې ننګه پښتنو سره په ننګ ملنګ